او خوب کې میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے اے تقی عثمانی زما با امت بانے یو ډیر لوی آفت او مصیبت را روان دی خو عام خلکو ته څومره دی وس کېږي دا خبره ورسوه چې هر امتی هغه دی د استغفار اهتمام وکړي او یو استغفار نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا استغفار وایي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو دا ویډیو مت تیروي، دا ویډیو ضرور وګورئ. په دې ویډیو کې مونږه ټول ته د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه یو پیغام دی. زموږ عزتمندو زموږ د پیښور یو مولانا صاحب په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی مفتی تقی عثمانی صاحب ته وی چې اے تقی عثمانی زما په امت باندې یو ډیر لوی آفت ډیر لوی مصیبت را روان دی. وی څومره چیتانه کېدی شي نو خلکو ته وایا چې د استغفار د ډیر زیات اهتمام شروع کړي. بیا ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو استغفار خودل دی چې خاص کر امت ته د دې استغفار ډیر زیات اهتمام شروع کړي. دا استغفار د امت ډیر وای چې د دې استغفار په برکت سره الله رب العزت د دینه دغه آفت دغه مصیبت لري کړي. نو زه کوشش کوم دغه استغفار زه تاسو ته په دې سکرین باندې لیکم. کوشش وکړئ چې د نظر سکرین شاټ واخلئ او د دغه استغفار ډیر زیات اهتمام شروع کړئ. زموږ عزت بندو نو راځئ دغه مولانا صاحب چې کوم خوب صحیح کړی دی دا په دې ویډیو کې ګورو. د مولانا صاحب ښه په تفصیل سره او ډیر په ښکلي انداز کې بیان کړی دی. خو زموږ عزت بندو د ویډیو پلی کولو نه مخکې دا گزارش دی تاسو ته چې دا ویډیو د ثواب په نیت باندې ډیره شیر کوي، هر طرف ته شیر کوي. زموږ عزت بندو دا به د دنیا ګډ تر رسوي. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طرف نه دا پیغام دی موتا ته چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام د دنیا ګډ ته ورسو او هر مسلمان ته موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پیغام ورسو. کوشش وکړئ د کتلو نه مخکې دا ویډیو شیر کړئ او راځئ دغه ویډیو ګورو. مولانا صاحب دا خوب ته تاسو توجه اوس وکړئ. زما عزتمندو دا نن چې کوم حالات دي دا زما د خپل لاس دي. دا نن چې امت پریشانۍ کې دی. ابل زمي الله اکبر کبیر د پیښور یو عالم دی. نوم یې هغه وخت سره مې نوم یاد بیرانه هیر نه هغوی د کراچۍ د آل پاکستان نه بلکې د آل دنیا یو محبوب انسان مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم هغوی ته په موبایل باندې وایس کړی دی. هغه وایس کې په خپلم جاړي او بیا مولانا تقی عثمانی صاحب چې کله او هغوی د جواب ورکوي مولانا صاحب له جواب ورکوي د هغوی پېښور کې خپله مدرسه ده دغه عالم نو مولانا تقی عثمانی صاحب هم جاړي. کمنٹ کې هر ملګری استغفر الله ولیکي استغفر الله. خوب مې کتلی دی او خوب کې میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتلے نبی علیہ السلام تشریف فرما رہے اور ډیر زیاد علماء کرام دی د نبی علیہ السلام نه غیر چاپیره ډیر زیاد علماء دي. او یو عالم راضی د پیغمبر علیہ السلام لاسونه مبارک کلی نبی علیہ السلام سره مصافحه کوي. نبی علیہ السلام سره لاسونه ملو کی بیا ول لاسونه خپل کی او بیا سر تکین. دا تمام علماء را دي د نبی علیہ السلام لاسونه خپل. نو بیا تک عثمانی صاحب ته فرمایي چې تاسو مې وکته چې تاسو د نبی علیہ السلام سره خوا کې ناست وې نو نبی علیہ السلام تاسو ته مخ راواړو چې تقی عثمانی اے تقی عثمانی زما په امت باندې یو ډیر لوی آفت او مصیبت را روان دی. یو ډیر مصیبت زما په امت باندې روان دی
خو عام خلکو ته څومره دې وس کېږي دا خبره ورسوه چې هر امتی هغه دې د استغفار اهتمام وکړي. استغفار معنا څه؟ الله نه بخنه غوښتل، الله نه بخنه غوښتل. او یو استغفار نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا استغفار وای، دا یاد کې اللهم اغفر لی ذنبی کله، اللهم اغفر لی وای را سره اللهم اغفر لی ذنبی کله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. دا استغفار عام کے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ مانے دا یا اللہ زما ٹول گناہونا معاف کی. اللہم اغفر لی ذنبی کلہ یا اللہ زما ٹول گناہونا معاف کی. دقہ وجلہ که غټ دی او که واړه دي زما غټ واړه ګناهونه معاف کړي. واوله واخره زما ډومبنې ګناهونه او زما رستنې ګناهونه مخکینی رستنې ګناهونه مې ټول معاف کړي. واوله واخره زما ډومبنې ګناهونه او رستنې ګناهونه ټول معاف کړي. وعلانیته وسره زما ښکاره ګناهونه معاف کړي یا الله زما پټ ګناهونه معاف کړي. دغه الفاظ دي اللهم اغفر لي ذنبي كله. سو کوئی نو مانځنه وروستو دا ځان له ولیکې او دا کثرت سره وایې، تعداد مه وایې چې دومره به وایم، نه چې څومره ویلی شي. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره. دا استغفار کثرت سره وایي. بیا هغوی چې کله دا خبره کوله نو جړلې تقی عثماني صاحب د هغې جواب ورکړ، وی زه خو خپل ځان د دې قابل نه ګڼم چې زه د نبي علیه السلام سره خوا کې ناست یم. نبي علیه السلام د ماته دا مبارک الفاظ خی، خو کوشش به دا وي انشاءالله چې دا به زه عام کوم. زما عزتمندو اخیری دور دی، اخره زمانه ده. دا استغفار کثرت سره وایي، الله نه بخنه غواړئ، ورنه په امت باندې عجیبه حالات را روان دي. زما عزتمندو زمونږ د اعمالو په وجه باندې، زمونږ د ګناهونو په وجه، زمونږ د نافرمانو په وجه په امت باندې عذاب. او دا یاد وساتئ چې کله عذاب راغی، کله د الله پکړ راغی، دغه وخت بیا توبه قبلیږي نه. نن ټیم دی، الله دې عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا